حارث راوف په 15 توپونو 15 سترې شپږیزې وخوړې. ټیم ډیوډ لومړنی لوبغاړی شو چې په پاکستاني چټک توپ اچوونکي 15 سترې شپږیزې وهي. د امریکا متحده ایالاتو میجر کرکټ لیګ کې بیګا شپه د ایم آی نیویارک او سان فرانسیسکو یونیکورنز لوبډلو ترمنځ لوبه وه چې په دې لوبه کې د ایم آی نیویارک لوبډلې تکړه توپ وهونکي ټیم ډیوډ پاکستاني سوپر سټار حارث راوف ته په 15 توپونو پرله پسې 15 سترې شپږیزې ورکړې. په داسې حال کې چې دغه 15 واړه توپونه حارث راوف په 148 نه پورته سرعت سره ترسره کړل. ټیم ډیوډ لومړنی بهرنی لوبغاړی شو چې په کوم پاکستاني چټک توپ اچوونکي پرله پسې 15 سترې شپږیزې وهي. تر دې وړاندې بل پاکستاني چټک توپ اچوونکي وهاب ریاض باندې هم 15 شپږیزې د بنګلادیش لیګ کې وهل شوې وې، خو مخالف توپ وهونکی هم پاکستانی و. خوږو ملګرو، که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي هیله ده حتما درسره ویډیو لایک او شیر کړئ او د لا تازه مسایلو لپاره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې لوی الله مو مل شه.